جوړ دی ای هیواد د هر یو زخم او پر هر دی نور نو دی په امن د جنگونو هر ډګر دی نور رحمت الله وبرکاته د نصیر خیریه بنسټ له طرفه مونږ راغلی یو د سفیسنګ د ولسوالۍ لوګر ولایت. مونږ دلته په 500 مستحقو کورنیو باندې غذایي توکي تقسیمو، کوم چې د ون نیشن په توسط باندې له برطانیې نه راغلي دي د کانټینر په توسط باندې. ان شاء الله تعالی دې مونږ د دې توضیحاتو د دې سلسله به جاري همداسې په هر په مختلفو ولایتو مختلفو سیمو کې به ان شاء الله تعالی مستحقینو ته رسوو. الله تعالی دې له دوی سره ښه وکړي چې دا یې رالیږلي، الله دې په دنیا او آخرت ورته اجر ورکړي او الله تعالی دې مونږ ته هم د ښه توضیح کولو افتخار مو یې وطن سر بلند اوسې فخر افتخار مو یې وطن سر بلند اوسې ستا په غېږ کې تل ودان د حق ښکلی منبر دی نور نو دی په امن د جنګونو هر ډګر دی نور نو دی په امن د جنګونو هر ډګر دی.